د سعودي عرب بادشاه پاکستان ته را روان دی. ټول د سعودي عرب مسافرو ته د ډېر مبارک شي. د پاکستان او سعودي عرب تعلقات ښه طرف ته روان دي او ان شاء الله پایده به تاسو دررسي او ډېره پایده به دررسي. وخت سره به تاسو ووینئ. 19 کاله پس د سعودي عرب بادشاه پاکستان ته را روان دی. 19 کاله مخکې د سعودي عرب یو بادشاه پاکستان ته راغلی و، د هغې نه اوس پورې نه راغلی، اوس را روان دی. دې به دلته چې کوم دی تجارتي معاهدې کوي. دلته به سعودي عرب بادشاه انویسټمنټ کوي، پیسې به لګوي، مطلب پاکستان کې به خپله پیسه خوروي. صحیح ده. دې سره به د پاکستان او سعودي عرب تعلقات مضبوط شي چې پایده به ستاسو سعودي عرب مسافرو ته هم دررسي او ښه ډېره به دررسي. ستاسو تجارتونو باندې به چې کوم دی اثر غورځېږي، ستاسو روزګارونو باندې به سره ښه اثر غورځېږي. نو امید دیو کې چې دا تعلقات ښه طرف ته لاړ شي، ځکه چې زموږ په لیکونو مسافر به دغه سعودي عرب کې پراته دي او د خپل بچو دپاره رزق ګټي. موږ پرې خوشحالېږو. ښه، الله تعالی هم کامیاب لره، خوشحاله او آباد هم لره.